او یعنې خو داسې باید کې دی چې زه طالب اسکار یم ملنجرې ته ختلی یم هر چیرې چې لوړم د ګزمې پته مې نه لګي او مخکې سندرغاړی وم که اوس په نطفني کمه مخکې سندرغاړی وم که اوس په نطفني کمه څه ووایم اوس د ارادې پته مې نه لګي او بچیه چې په کلي کې بیا چرګې پټې نه کوي تړي دې د حالاتو نه خبرېږي طالبان او وروڼو ترافیک یم په هغه چوک پیلوړ یم ګاډ ورلوس چوم د اشارې پته مې نه لګي مننه کومه او تاسو چې ما ته بلنه راکړه او دلته زما مات بټ شعرونه به دلته تاسو ته د اورېدو وړ وي او نه خو بیا هم تاسو نه مننه حذیفه صاحب او ولي صاحب د نور کسان چې څومره تکلیف یې دلته په دې راټولونه کې ګاللی دی خدای دا د دوی نه دا مینه قبوله کړي مفتون صاحب ما سره خو شعرونه دي مات ګوړ دي د ټول امارت په نمایندګۍ ما دلته یو کس یاد کړی دی چې سړی سوچ وکړي دومره خوږې او ترخې تعجب دی په والله مبارزه د برادر تعجب دی په والله مبارزه د برادر د عقل د نظره حوصله د برادر او ته 14 کاله تیر کا یک تنها په یوه کپس کې ته 14 کاله تیر کړه یک تنها په یوه کپس کې چې داسې را په یاد کې جلحانه د برادر او دا نه دي ستا بنګړي چې ورځ کې شل وارې ماتیږي دا نه دي ستا بنګړي چې ورځ کې شل وارې ماتیږي چې وایي کړي په ځای به وي واده د برادر او دا نه دي ستا بنګړي چې ورځ کې شل وارې ماتیږي چې وایي کړي په ځای به وي واده د برادر منم چې څوک راحت غواړي زحمت ته یې اړتیا شته منم چې څوک راحت غواړي زحمت ته یې اړتیا شته نن وګورئ کابل کې کابینه د برادر منم چې څوک راحت غواړي زحمت ته یې اړتیا شته نن وګورئ کابل کې کابینه د برادر شډل بډل سړی دی خړ پټو یې په اوږاوي ملګرو دومره نشته سمونه د برادر او شډل بډل سړی دی خړ پټو یې په اوږاوي ملګرو دومره نشته سمونه د برادر نړۍ به خپل خره ولي خو اوس موږ ته دا پکار دي باید چې سړی لاړ شي په کیسه د برادر نړۍ به خپل خره ولي خو اوس موږ ته دا پکار دي باید چې سړی لاړ شي په کیسه د برادر چې خدای کړي د یتیم د حق په مال به نه ماتیږي چې خدای کړي د یتیم د حق په مال به نه ماتیږي ساتلي دغه شل کاله روژه د برادر چې امن وي ولسه په دې خاورو د ماړه شو چې امن وي ولسه په دې خاورو د ماړه شو را درومئ چې ادا کړو شکریا د برادر یارانو موږ به ګورو د وختونو په جریان کې چې بده ده کنه که کرنامه د برادر د ده د تخلص نه ماته داسې معلومیږي د ده د تخلص نه ماته داسې معلومیږي چې بیرته به وروري وي مشوره د برادر او د ده د تخلص نه ماته داسې معلومیږي چې بیرته به وروري وي مشوره د برادر او جوهره زه په دې اړه اوس نشم څه ویلی تاریخ په قضاوت کوي تاریخ په قضاوت کړي په نامه د برادر ستاسو په اجازه به وایي ولي صاحب د یو بل شی د یورې مې تکرار ویلی دی خو د بعضو ملګرو غوښتنه ده او د سترګو په دربین کې مې ښکارېږي طالبان
د سولې د غورځنګ سره یو کیږي طالبان عجیبه یې دوره وه او عجیب یې انقلاب خبر شوم چې تاریخ پاڼو تلویږي طالبان ملګرو کلک فکر د نړۍ په سطحه وکړو په داسې بده ورځ مو پکارېږي طالبان ملګرو کلک فکر د نړۍ په سطحه وکړو په داسې بده ورځ مو پکارېږي طالبان زه وایم اشنا دومره ړنده کاڼه باندې وي د مینې په نازونو به پوهېږي طالبان بیا به د شر سره وکشي نه ده زه وایم اشنا دومره ړنده کاڼه باندې وي د مینې په نازونو به پوهېږي طالبان بدۍ ته یې پریان هم وله زړه ښه کوی نه شي دا چا وي چې په غرونو کې ډارېږي طالبان بدۍ ته یې پریان هم وله زړه ښه کوی نه شي دا چا وي چې په غرونو کې ډارېږي طالبان او یو څوک به داسې وایي چې ځای بله جامه وکړئ یو چاته به د زړه نه وریادېږي طالبان او خبره که د خدای لپاره وکړو عزیزانو په امن کې د هر سړي خوښېږي طالبان او خبره که د خدای لپاره وکړو عزیزانو په امن کې د هر سړي خوښېږي طالبان دریځ یې چې زه ګورم د پخوا په شانتې نه دی چې خدای کوي همدا ورې چلیږي طالبان او دریځ یې چې زه ګورم د پخوا په شانتې نه دی چې خدای کوي همدا ورې چلیږي طالبان او بچیه چې په کلي کې بیا چرګې پټې نه کوي تړي دې د حالاتو نه خبرېږي طالبان بچیه چې په کلي کې بیا چرګې پټې نه کوي تړي دې د حالاتو نه خبرېږي طالبان جوهر به بې طرفه قضاوت وکړم ملګرو زموږ په بعضو کړنو نه ګرامېږي طالبان داسې یو مزاحیه شعر به روخلو چې داسې لږ چې ګاپ هم پکې وي او لږ داسې دا واله چې د خال راغلل که نه څه وي هر څوک څه وي بلدیت پیدا کوي څوک دا ټولې نکتې دي په دا شعر کې که نه یا چې سپور یم په جاز کې د وزې پته مې نه لګي چیرې یې چې یوړمه د زه پته مې نه لګي سپور یم په جاز کې د وزې پته مې نه لګي چیرې یې چې یوړمه د زه پته مې نه لګي ورونو برخلیک مې نه معلوم دی معلومېږم به هلته به چې څه شی شمی دې پته مې نه لګي او د بعضو خلکو سره دا اندېښنې هم دي چې مخکې خو مامور وم عزیزانو تاسو ښه لیدم اوس یم په کور د وظیفې پته مې نه لګي او مخکې به څه معاش و څه نه څه به شیریني شوله اوس چې عادتي یم د نشې پته مې نه لګي ملمان څنګه ګیله کوي اوس خو خپل بوټونه هم د کوره زړه وم پکې ځم راځم مکتب ته د تنخې پته مې نه لګي ته هم کله کوله زویه داسې کیسې وکړې چې هغه دوره لوړه د نمرې پته مې نه لګي ورونو ترافیک یم په هغه چوک پې لوړ یم ګاډ ورلوسچوم د اشارې پته مې نه لګي او ورونه ترافیک یم په هغه چوک ولاړ وم ګاډ ورلوسچوم د اشارې پته مې نه لګي او بل څنګه ګیله کوي او زه د دولتي کلینیک ډاکټر یم زړه نه زړه یم داسې لیکل کوم چې د نسخې پته مې نه لګي او مخکې سندرغاړی وم که اوس په نطخواني کمه مخکې سندرغاړی وم که اوس په نطخواني کمه څه ووایم اوس د ارادې پته مې نه لګي مخکې سندرغاړی وم که اوس په نطخواني کمه څه ووایم اوس د ارادې پته مې نه لګي او یعنې خو داسې باید عقیده چې زه طالب اسکار یم النجرې ته ختلی یم هر چیرې چې لوړم د ګزمې پته مې نه لګي یا چې زه طالب اسکار یم لنجرې ته ختلی یم هر چیرې چې لوړم د ګزمې پته مې نه لګي ښکلی منظم به یونیفورم وي درشي به وي
دا پوښتنه ما که د شنه سرې پته مې نه لګي او څه ووایم اوس د وخت نه مخکې زه په دې تړاو لوند مې درشي د پوس جمعې پته مې نه لګي او تللی ولسمشر یم چې روبو شم که نه بېرته تللی ولسمشر یم چې روبو شم که نه بېرته یم په تردد کې د دوسیې پته مې نه لګي چې تللی ولسمشر یم چې روبو شم که نه بېرته یم په تردد کې د دوسیې پته مې نه لګي او ما سره جوهر اصفل پیدا شو ته به چی شی کې چی شی په کومه دین خانې پته مې نه لګي مننه کوم ډېره مننه چې ما سره جوهر اصفل پیدا شو ته به چی شی کې څه شی په کومه دین خانې پته مې نه لګي ډېره مننه کوم تاسو ټولو توجه څخه مننه کوم